سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطن دوست یم. د نن I would like to have a coffee. زه غواړم چې کافي وڅښم یا وخورم. His hands were empty. His hands were empty. د لاسونه خالی و، یعنی په لاس کې شی نه و. You will never realize what I went through. ته به هیڅکله دا درک نه کړې یا په دې پوه نه سې چې زه د کومو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یم یا د کوم مشکلات زه په خپل ژوند کې لرم. Is it still raining? آیا تر اوسه پورې باران هورېږي یا باران دی؟ He began running. د میدان شروع کړي، ځغاسته شروع کړله، یا ځغاسته کوي. Will you have another cup of milk? غواړي چې یو ګیلاس نور شیدې یا یو بل ګیلاس شیدې هم غواړي چې وڅښي. I have to cut my hair. زه غواړم چې خپل وریښتان کم کړم. دلته hairs نه ویل کېږي دوستان، دا ګرامري غلط راځي. فقط hair، مثلا لکه موږ ته چې یو وریښتان چې دي ټوله جمع hair دی، سنګل ته یا مفرد هم hair ویل کېږي او جمع ته هم hair ویل کېږي. I don't like this sweater. زما دا کوټ یا دا جاکټ یا سویټر چې دی دا مې نه خوښېږي. All my friends like soccer. زما د ټولو ملګرو د ساکر بازي یا لوبه یا د فوټبال بازي یا لوبه خوښېږي. My house is near the station. زما کور و سټیشن یا اډې ته نږدې دی. Do it right now before you forget. Do it right now before you forget. دا همدا اوس وکړه مخکې د دې چې هېرې چې موږ ته وایي نو ویې کړه. I will introduce her brother to you. زه به د دې ورور یا زه غواړم چې د دې ورور تا ته معرفي کړم. I will be busy tomorrow. سبا زه مصروفه یم یا سبا به زه مصروفه یم. This flower is beautiful, isn't it? دا ګل چې دی ډېر ښایسته دی، نه دی یا موږ ته وایو دا ګل نو ښایسته نه دی. Our refrigerator is out of order. زموږ یخچال چې دی هغه کار نه کوي، خراب شوی دی. یعنی He was married to her sister. د دې د خور سره واده کړی و یا د خورې د ښځه وه. He has no children. دی ماشومان نه لري. Don't let me down. مه مې پرېږده چې شوا سمه یا زغوار سمه. د بله معنا دا هم لري چې don't let me down یا مثلا مه مې شرموه. I wonder if the plane will arrive on time. زه کوشش کوم یا غواړم چې پوه سمه چې طیاره به پر خپل وخت باندې راورسېږي یا راسي. She kept him waiting for a long time. د ډېر وخت لپاره یا د ډېر وخت راهیسې چې کړو منتظر کړی و. What did you eat for breakfast? What did you eat for the breakfast? د سهار ناري باندې د څه شو خوړل یا د سهار څه شو خوړلی. My father insisted that we should go. زما پلار موږ باندې ټینګار وکړي چې موږ باید چشکو وکړو ولاړ شو. By the way, are you free this afternoon? By the way, are you free this afternoon? په هر حال ته نن ماپښین وخت لرې یا خلاص یې. He often goes to Tokyo. دی کله ناکله توکیو ته یعنی جاپان پایتخت توکیو ته شکیږي، دی کله کله ځي. Can you speak Pashto? Can you speak Pashto? ته په پښتو ژبه باندې خبرې کولی سې، د پښتو ژبې زده ده. She has flowers in her hands. دې په لاس کې ګلان یا ګلان نیولي دي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې پوه شوي نه یاست. تاسو کولی سئ چې کمنټ راکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. ستاسو لپاره زما چینل ستاسو په کور کې ستاسو په ژبه باندې همیشه واز یا خلاص دی. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.